السلام علیکم دوستانو. بیا هم راغلاست زموږ یو نوې ویډیو ته دوستانو. ډیره موده پس البته د یو سلسله مصروفیتونو نه وروسته ستاسو په چوپړ کې حاضر شوم دوستانو. نننۍ موضوع چې مې تاسو ته راوړې ده د فرانسوي ژبې کې، البته دا هغه موضوع ده چې ډیر هغه وړې وړې کلمات دي دوستانو چې تاسو اورئ خو نه پوهېږئ چې د دې څه هدف ته چې فرانسویان استعمالوي دوستانو. نو هغه موضوع زه غواړم تاسو ته وړاندې کړم دوستانو. تاسو به ډېر وخت اورېدلي وي که نه چې فرانسویان استعمالوي والا که نه. یو څه مثال تاسو ته درکوم. نو تاسو نه پوهېږئ چې دا په کوم وخت کې موږ استعمال کړو فرانسوي ژبه کې. نو د دې اړوند نور موضوعات دي دوستانو، لکه انفیت که نه، والا، انفان، بیان که نه. اوس دا بیان په څو رقم نور اصطلاحاتو کې استعمالیږي دوستانو. یعنی دا هغه کلمات دي چې ستاسو جملې ورسره تکمیلیږي دوستانو، یا ستاسو د خبرو په فرانسوي ژبه کې اخلاګانې ډکوي دوستانو او ښایسته کوي هم دوستانو. دغه موضوع په اړه موږ تاسو دغه ویډیو مې تاسو ته چمتو کړې ده چې دغلته اوس به زه تاسو ته تشریح کوم. تاسو به غوږ نیسئ ورته. چې په کوم ځای پوه نه شئ کومنټ کې راسره ولیکئ، زه به یې تاسو ځواب کوم، یا هم زما په انسټاګرام کې ما سره په تماس کې شئ، زه به یې تاسو ته ځواب کوم. خو دوستانو مخکې دی نه چې زه درس ته لاړ شم، تاسو نه یوه غوښتنه کوم چې چینل سبسکرایب کړئ او دغه زنګ تالۍ چې ده دغه ووهئ چې زما راتلونکې ویډیوګانې هم تاسو ته درشي دوستانو. او ډېرې خبرې نه کوم، زه درس ښه دوستانو، څنګه مې چې تاسو ته وویله زموږ نننی درس چې ده دوستانو هغه اصطلاحات دي چې فرانسویان یې روزانه په خپلو خبرو کې ډېر زیات استعمالوي، خو موږ تاسو بیا ورباندې فکر کوو. ځکه که چېرته تاسو وګورئ دا جمله بله معنا ورکوي که نه، څنګه چې مخکې تاسو ته ویل اوس ګورئ زه تاسو ته تشریح کوم. ګورئ دلته اوله اصطلاح زه تاسو ته وایم که نه، aller quoi. ګورئ aller خو تلل معنا ورکوي، quoi هم څه معنا ورکوي، خو دلته متفاوته معنا ورکوي. یو چا ته وایي که نه aller quoi، انګلیسي کې ورته وایي که come on، یعنې دا خبره مه کوه، یعنې دا ښه کار ونه شو، نه نو که نه، نه نو داسې وایي که نه چې نه که نه، داسې یو اصطلاح ده که نه. ګورئ زه تاسو مثال یم aller quoi. Le propriétaire n'est pas accepté ton offre. وایي مالک د ځمکې مالکي، د کور مالکي که نه، پروپرټي چې ورته وایي le propriétaire n'est pas accepté ton offre. وایي ستا دغه وړاندیز د مالک قبول نه کو. بیا په جواب کې وایي که نه چې aller quoi، نه نو دا ښه نه وشو، come on ولې که نه، د انګلیسي کې چې ورته come on، دغسې یو اصطلاح ده دوستانو. بل اصطلاح ته وګورئ alors دوستانو. alors تاسو ډېر زیات اورېدلي وي په فرانسې کې فرانسویانو نه دوستانو. دغه alors اصطلاح تاسو که چېرته په پښتو کې وګورئ نو بیا که نه، نور یو چا ته وایي که نه چې نو بیا alors بیا څه وشو، نو بیا که نه. زه تاسو مثال ته وایم، مثال باندې بیا ډېر ښه پوهېږئ. مثال ته واخیستئ، il m'a demandé pour aller boire un verre. وایي هغه ما نه غوښتنه وکړه چې لاړ شو چې وکړو یو ګیلاس وڅښو. نو هدف یې هر شی چې کیدی شي دلته دوستانو، چای، شراب، اوبه، هر څه که نه. alors نو alors وروسته بیا alors tu as dit oui نو تا ورته او وکړه که نه. ګورئ alors داسې ځای کې استعمالېږي. هغې ما نه پوښتنه وکړه چې لاړ شو یو ګیلاس وڅښو. alors نو بیا تا اوس به ځواب ورته وایي alors نو بیا تا څه شی ورته وویلې، تا ورته وویله ورته ویله، دغسې ځای کې دا استعمالېږي. بل اصطلاح وګورئ bien oui bien، bien oui bien نو دوستانو. دا څه معنا ورکوي، ښه نو هو، ښه نو نه که نه. داسې یو اصطلاحګانې دي، دا مختص په فرانسې دي. تاسو که چېرته مثال ته غوږ شئ به دې ډېر ښه پوهېږئ دوستانو. ګورئ دلته زه جمله وایم که نه، bien oui ça arrive à tout le monde. او ښه نو دا ټول دپاره همداسې راځي که نه، ça arrive à tout le monde، دا راځي ټول ته دغسې که نه. همداسې یو اصطلاح ده چې تاسو کله چې جمله کې استعمال کوئ په دې باندې ښه پوهېږي دوستانو. دا تاسو ډېر زیات کیدای شي اورېدلي وي په فرانسوي ژبه کې دوستانو. بخف زه تاسو ته داسې ونه کوم، یو شی که نه نو په لنډه، یو چا ته وایي چې نو په لنډه خبرو کې راته دا خبرو وکړه چې دا به څنګه وي. نو په لنډه درته وایم که نه، خلاصه درته وایم، نو دا دې ځای کې استعمالېږي. ګورئ زه تاته مثال په د سکرین ما تاسو ته لیکلی دی. دلته ګورئ j'ai vu احمد، خالد، خلیل، غیره ټکي غیره او غیره، ډېر کسان یادوي. خو بیا په لنډه ورته داسې ویلی شي بغف، خو په لنډه درته وایم بغف شارټ معنا ورکوي. نو په خلاصه یا په لنډه درته وایم بغف. il y avait tout le monde، هلته ټول خلک هلته، دا ټول هلته ول،
ټول ولته ول هر څوک حاضر ولته داسې ویلی شي دې نه چې د نومونه واخلي نو بغف په خلاصه یې ورته ووایه بغف خلاصه ان شورت لنډه ورته ووایه بیا که نه با که نه دا ګوره یو معنا بیا ښه معنا کوي با که نه دا اصطلاحګانې دي خو معناګانې تقریبا یو شی دي دوستانو فقط اصطلاحي فرق کوي څه معنا ورکوي ښه نو ښه ګورې مثال ته وګورئ دا دغه د دې تشریح په مثال کې تاسو خبرې but tu as réussi dans la vie ډېر ښه ښه نو ته خپل په ژوند کې کامیاب شوې tu as réussi dans la vie نو ته په خپل ژوند کې کامیاب شوې بل اصطلاح ګورئ enfin دوستانو enfin دا ښه معنا ورکوي ښه نو خو په استعمال ځای فرق کوي تاسو جملې ته غوږ شئ ګورئ enfin tu es bien qui finit bien ګورئ enfin ښه نو tu es که نه ټول bien qui finit bien که نه دا اصطلاح ده ښه نو tu es bien ټول دا ګورئ تو جمع ده دلته مفرد ده دا یو اصطلاح ده که نه تو bien تاسو ټول ښه کې finit bien ټول څه ښه دي هر څه ښه دي چې ښه پای ته ورسېدل دا داسې اصطلاح ده که نه نو داسې هم کولی شئ enfin که نه اوس enfin ته به تاسو دپاره چې بل سوال وکړم enfin tu fais bien نو ښه نو تا ډېر ښه ترسره کو tu vas réussir ته به کامیاب هم شي داسې یو جمله دې دپاره جوړولی شو زه تاسو ته سکرین کې دلته لیکم enfin ښه معنا ورکوي ژانر دوستانو دا ژانر فرانسویان ډېر زیات استعمالوي په انګلیسي کې لایک چې ورته وایي لایک که نه لکه په څېر که نه په څېر معنا ورکوي ژانر لکه همدغه شان et la partie sans raison دا همدغسې لاړو ووتو بغیر د کوم علت نه لاړو موږ یې پرېوښتو sans raison il est parti sans raison بغیر د کوم علت نه دا لاړو ووتو موږ نه لاړو just comme ça مثال کوي just comme ça یعنې همدغسې just comme ça همدغسې لاړو ژانر لکه بغیر د کوم علت نه لاړو دغه ژانر دغه ځایونو کې استعمالېږي دوستانو او همدغسې والا دوستانو دغه والا به تاسو ډېر زیات اورېدلي وي په فرانسوي ژبه کې خو د دې استعمال څنګه ده دوستانو یو څه نه چې تاسو مثلا یو کار غواړئ دا ترسره کړي نو هغه یې ترسره کړي په آخر کې وایي چې والا دا دی ترسره شو یو دوکاندار ته ځئ یو شی غواړئ چې ماته یو قلم راکړه هغه ته قلم پیدا کړي درې کړي والا که نه پیسې ورکوي والا ça fait دا ترسره شو دغه والا دغه ځای ته استعمالېږي والا تو compris یو څوک د یو کار درته تشریح کوي که نه یو فرانسوي اوس دلته تا د جملې تشریح کومه نو ته په آخر کې بېرته په دې جملې پوه شي نو بېرته ماته تکرار کړي که نه زه درته وایم چې والا تو compris ته خو په دې ټولو پوه شوې که نه دا دی ته په ټولو پوه شوې نو والا همدغه ځایونه کې استعمالېږي دوستانو دغسې اصطلاحات ډېر زیات وي په فرانسې کې بیا هم که په کوم ځای کې تاسو پوه نه شئ ماته کمنټ کې ولیکئ زه تاسو ته به تشریح کوم دوستانو تاسو نه هیله کوم چې دا ویډیو شیر کړئ او چینل سبسکرایب کړئ دوستانو ښه دا واد اوسئ ښه وخت ولرئ د الله په امان